ملګرو نن چې کوم دی افسوسناک خبره هغه دا رنګې دی دا کوم بابا کوم چې په نبض بابا باندې مشهور و نن هغه وفات شو. دا وخت چې کوم دی هغه تاسو کتی شئ په سکرین باندې. زه به تاسو ته ویم چې د دې کومې ویډیو چې دي نو یا د په زراو ویډیو دې کړي دي او هغه قسمه ویډیو یې کړي چې د ټول نه زموږ پښتنو هغه مزې اخیستې دي. او د بدبختۍ خبره پکې دا ده چې کله دا بیمار شو نو یو پښتون بیا د هغې سره نه ودرېدو چې د دې سره داسې مالي یا داسې مدد کړی وی. یعنې ټول پښتانه چې کوم دی صرف هغه مزې ترې اخیستې دي بیا چې کوم دی هېڅ چا ورسره څه هیلپ نه کوو. نو نن چې کوم دی اخر کار هغه د دې فاني دنیا نه لاړو او وفات شو. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې په خپلو خصوصي دعاګانو کې هغه یاد ساتئ ځکه په ژوندي خو ورسره موږ څه نه دي کړي خو الټه د شرمولو او داسې کوشش وله کړی دی د هغه سپین ږیري. که تاسو وګورئ داسې مختلف قسمه سپین ږیري زموږ په علاقو کې دي چې خلک یې ډېر زیات تنګوي هغو پسې ملنډې مذاق کوي. نو دا یو ښه خبره نه ده ځکه دا هر چا په کور کې خپل مشر وي که هغه سړی مخې ته کي نو په هغې باندې به څه تېرېږي. نو ما غوښته دغه کوم معلومات کومه ویډیو چې راغلې وه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.